الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن زما اراده سوه چې پر دغه یو کتاب باندې د افغانستان مفاخر د دې پر اهمیت خبره وکم او څه و مؤلف ته لږ څه چې زموږ په ذهن کې دي د دې مشورې ورکو او اهل علمو ته د دې په اړه خبره وکړو. نو یوه خبره په دې کې د کتاب په اړه ده او یوه خبره د یو ګمنامې هستي په اړه ده چې هغه هم باید د دې کتاب حصه وګرځي. نو اول وار زه هغه ګمنامه هستي یادوم چې د تاریخ صفحاتو خو نیولې ده. د افغانستان هرات ولایت یوه زنانه عالمه صالحه زاهده محدثه چې تقریبا په 380 کې په هرات کې پیدا د هرات کتابي نوم هراتی بفتح الهادي یاقوت حموي په معجم البلدان کې د اسی دغه کړی دی. په هرات کې په 380 کې پیدا شوې ده او تقریبا په 415 کې وفات شوې ده. شاوخوا 95 کلونه د دې عمر کېږي دونه او ډېره لو محدثه تېره شوې ده او دا په احادیثو کې یو کتاب لري، خپل جز د احادیثو لري او هغه کتاب کې دا تمام احادیث په خپلو اسانیدو ذکر کوي. دا بیبا ام الفضل بنت عبد الصمد الهرثمیه الهرویه ده او د بیبا بنت عبد الصمد د هغې چې کوم روایت دی هغه روایت دلته ما لیکلی دی، مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع په میجن کې هغه روایت په سیر کې شته. یوه خبره په بیبا کې لا دا هم شته چې دا بیبا ده که بیبي ده. د کتابونو د لحاظه پر یوه طرف هم بحث شوی دی چې دا بیبا ده، پر بل طرف هم شوی دی چې بیبي ده، خو هلته د کتابو د لحاظه چې ورته ګورې د بیبا طرف دا چش دی راجح دی قوي دی د کتابو د لحاظ. خو زما په فکر کې دا راځي چې دا زموږ په وطنو کې د دې ښځې دپاره بیبي استعمالیږي. کیدلی شي چې دا لفظ دی بیبي وي او دا دوی چې عرب دي دا دوی بیبي استعمالوي نه، نو ځکه یې بیبا کړې ده. دا هم یوه د ام الفضل بنت عبد الصمد سره تعلق د بیبا لفظ لري. امام ابو سعد السمعاني رحمه الله، امام ذهبي رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله، نورو مؤلفینو خپلو کتابونو کې ذکر کړې ده. امام زه د دې ترجمه د سیر اعلام النبلا د ذهبي نه درته وایم او د دې استادان هغه عبدالرحمن بن ابي شریح او داسې غټ غټ خلک راځي او د دې په شاګردانو کې محمد بن طاهر، وجیه الشحامی، ابو الفتح محمد بن عبد الله الشیرازي، عبدالجبار بن ابي سعد الدهان، ابو الوقت عبد الاول السجزي او داسې نور ډیر خلک راځي او دا عالمه صالحه زاهده محدثه د ډیرو کبارو محدثینو د اسانیدو جز ده، لکه حافظ صاحب ابن حجر عسقلانی رحمه الله، امام الحافظ ذهبی رحمه الله اور امام مزی رحمه الله. داسې د دې اعلامو په کومو اجزاو کې چې د دې دغه دي مرویات دي راجمع کړي دي په خاصو اجزاو کې، په دې کې دا هم ذکر لري. او امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلا کې په 40مه طبقه کې د دې ذکر کړی دی. بیبا ام الفضل بنت عبد الصمد ابن علي الهرثميه الشيخه المعمره المسنده ام الفضل و ام عزا، دا د دې ترجمه ذکر کړې ده. داسې وایي داسې وایي د ابو سعد سمعاني څه چې بیا نقل کوي وایي دا د دې هرثمې دا قریه یادوي. هي قريه بخشه على بريد من هرات صالحة عفيفة
عندها جزء من حديث ابن أبي شريح تفردت به سمعه منها عالم لا يحصون. دومره ډېرو کسانو دومره ډېر شاګردان یې درلودل چې ابو سعد سمعاني وایي او د هغه نه ذهبي وایي چې بې شمېره شاګردان یې درلودل. دا چا؟ ام الفضل بنت عبد الصمد الهرثميه الهرويه د هرات ولایت د افغانستان د هرسم. تقریبا دا به دا خو د کلو نومونه یې خامخا بدلېږي او را بدلېږي. نو والله اعلم موږ ته خو هغه نور بیا درک نه راکوي چې کوم ځای دی. خو دا د داسې کتابونو جز لا نه ده ګرځېدلې، د داسې کتابونو جز لا نه ده ګرځېدلې. خیر دا د دې ترجمه سوه 40مه طبقه د ذهبي سیر او د سمعاني کتابونو پسې وګورئ دالت پیدا کېږي. دویمه خبره ده دا سوه، دا یوه د بهترینو موضوعاتو علمیونه ده. ګورئ که یو څوک په تاریخ کې فرصت پیدا کړي کار ونه کړي نو دا دی غدار دی، او که یو څوک په تاریخ کې کار وکړي تاریخ یې یاد نه کړي دا تاریخ غدار دی. نو نه به موږ غداران کېږو نه به تاریخ غداري کوي. صحیح سو؟ که تا ته الله پاک فرصت درکړی دی چې کار وکړې ته کار نه کوې نو تا د تاریخ سره بد وکړو، او که تا کار وکړې تاریخ ته یاد نه کړې نو تاریخ ستا سره بد وکړو. صحیح سو؟ نو افغانستان یو د هغه علمي مراکزو پاته سوی دی. بلخ د 8مې صدۍ څخه مخکې تقریبا شاوخوا یا په دغه حدودو کې مشایخ بلخ په هغه زمانه کې کتاب لیکل سوی. د بلخ نوم علمي دی، په علمي جهان کې ژوندی نوم لري، نو لا باید ژوندی پاتې شي. او دغسې هرات ګورئ هرسمیه ده زنانه ده د هرات. نو ګوره چې په دې زمانه کې د زنانو داسې محدثات زنانې سته چې د هغو بې شمېره شاګردان په حدیثو کې سته. نو په دې کې خو ظاهره خبره ده چې زنانې لا داسې حالت ته رسېږي نو دا خو هغه وخت چې یو ښار ډېر علمي نر و ښځه ټول علمي سي، بیا هغه وخت زنانې داسې د اسانیدو خاوندانې جوړېږي چې عالمونه ورځي او د هغې څه اخذ کوي. نو دا هم علمي بلاد دي، باید په خپلو ژبو هم وژباړلی سي او باید ژوندي پاتې سي دا تاریخونه. نو دا کتاب یو د دې مهمو موضوعګانو څخه دی. دا چې پر بلدانو کوم کتابونه لیکل سوي دي، پر مصر، قاهره، حلب، یعنې دا که زه پر دې موضوع لاړ سم دا ډېره اوږدېږي. بلدان د پخوا نه په کتابونو باندې خاص سوي دي او کتابونه پر بلدانو خاص سوي دي. دا پخوانۍ موضوع ده، اوږده موضوع ده، زه پکې نه ځم. البته افغانستان چې کوم علما یو کتاب ډېر جمع کړي وي هغه هم دا کتاب دی، او په ډېره ښایسته پښتو په ډېر ښایسته طرز مؤلف خواري کښلې ده. باید موږ کومک ورسره وکړو، د مشورې په توګه هم کومک ورسره وکړو، د کتاب د پرمختګ دپاره هم کومک ورسره وکړو. زه خپله د خپل سوچ او فکر مطابق د مفاخر افغانستان په اړه باندې یو خو دا د ډېرو بهترینو منابعو نه ده. نو دا چې دا د ډېرو بهترینو منابعو نه ده نو هر د تاریخ سره، د محدثینو سره، د فقهاو سره، د مجاهدینو سره، د تاریخ د خلکو سره شوق درلودونکی سړی دا کتاب باید وګوري او دا باید ورسره وي. دویم د دې کتاب مؤلف ته زه یوه مشوره دا ورکوم چې په دې کتاب کې د خلکو پیدا کول ګران دي. حتما به تا کتاب اړولی بیا به ته څه پیدا کولی شي. نو د دې دپاره پر معجم حساب باندې دې ته باید یو فهرست جوړ سي د معجم پر حساب باندې. ګورئ په څه کتابونو کې رجال پیدا کول ډېر ګران کار دی. په هغو کتابونو کې یو سیر عالم النبلا د ذهبي دی، په دې کې رجال پیدا کول ډېر ګران کار دی. دویم تذکرة الحفاظ د ذهبي هم دغی دی. اوس په دا نورو کتابونو کې هغه د معجم پر شکل هغه دا د طبقات دا به سړي ته طبقات معلومي بیا پکې پیدا کېږي. نو د دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې دې ته د یو داسې فهرست ورواچي چې هغه د معجم پر طریقه یي، نو بیا به څوک ژر پکې پیدا کېدلی سي. دویم دا یوه مشوره ده. او دویم دا ده چې دلته د رجالو او د نساو د دې نساوي هم ډېرې په دې وطنونو کې شته، دې ته هم باید یو خاص دغسې دا به هم د اسانۍ دپاره یو خاص حصه ورته انتخاب سي چې په هغه کې هغه جمع کېږي. نو بیا به هلته د چا پیدا کېدل ترجمه هغه به اسانه وي. او یو بله خبره دا ده چې دا کتاب باید عربي ته وژباړلی سي او دې ته ونه کتلی سي چې دا کتاب خو راخیستل سوی د عربو د کتابونو نه دی، دا خو راخیستل سوی یا د ذهبي نه دی یا د پلان نه دی یا د پلان نه دی. دې ته ونه کتل سي که چیرې دا راخیستل سوی ټول د هغو نه یي، اول خو به راخیستل سوی ټول د هغو نه یي نه.
که ټول د هغونه راخیستل سوي هم باید عربي ته وژباړلی سي. ځکه ذهبي چې خپل کتاب راخیستی دی نو خو د چا نه نقل کوي؟ د سمعاني نه نقل کوي که نه کوي؟ او ته خو دا ټول کتابونه یو د بل نه نقل کوي. نو دا هم یو کتاب دی د هغوی نقل کړی دی، دا د سر تورې په پښتو دي ور عربي او دا نور عربي دی د هغوی ورسره رانقل کړي. دا کتاب دی عربي ته وژباړلی سي. وجه دا ده چې نن افغانستان هغه افغانستان نه دی. نن خلک نن دلته د خلکو د امید سترګې کږې دي او دا د دې ځای کتابونه به په دنیا کې چاپیږي هم، په غټه سطح به وځي هم او انشاءالله خلک به یې ګوري هم. نو یوه خبره د دې په اړه باندې دا ده چې دا کتاب باید عربي ته وژباړلی سي. او یوه خبره چې په دا کتاب کې ډیره مهمه ده، د دې کتاب سره ډیر اخذ باید دغه سوه الاعلام بمن فی الهند من الاعلام یا نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر د هغه کتاب نه چې د عبدالحی دا بل عبدالحی دی شه، عبدالحی لکنوي خو دا بل دی ندوي دی، د ابوالحسن علي ندوي رحمه الله پلار عبدالحی دی. دا هغه مشهور عبدالحی لکنوي نه دی، دا د عبدالحسن علي ندوي رحمه الله پلار دی. او دا هلته د عبدالحی لکنوي رحمه الله په ترجمه کې هلته لیکلي دي دې سره دغه چې داسې جنازه وه داسې صحیح ده سره معاصرین دي. به هر حال ولا نږدې خلک دي. به هر حال دې کتاب کې باید ډېر کار د هغه څه واخیستل سي. اوس هم نور خلک په هغه کې ستا چې د دې وطنو دي دلته لا د دې حصې نه دي ګرځېدلي. دا د دې په کتاب په اړه باندې لږ څه مشورې وې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.